مطیع الله تراب صاحب د اختر په حق له یو ښکلی غزل لیکلی دی. هغه فرمایي: سبا اختر دی چارسدی ته بزو، سبا اختر دی چارسدی ته بزو، د پیر بابا صاحب روضې ته بزو. سبا اختر دی چارسدی ته بزو، د پیر بابا صاحب روضې ته بزو. په پښتنو باندې اختر راغلی، په پښتنو باندې اختر راغلی، د پښتونخوا په لر او بر راغلی. سبا اختر دی چارسدی ته بزو، د پیر بابا صاحب روضې ته بزو. په پښتنو باندې اختر راغلی، د پښتونخوا په لر او بر راغلی. دی بیا د دې جواب کوي: لا آزاد نه یې په اختر څه کوي، لا آزاد نه وي په اختر څه کوي، په پیر بابا او په خیبر څه کوي. لا آزاد نه یې په اختر څه کوي، د پیر بابا او په خیبر څه کوي. نه بلا سرکم نه بلا سرکم نه روضې لزما، نه بلا سرکم نه روضې لزما، نه پیر بابا نه چارسدی لزما. بیا ورته بیا وایي: که دلته نه وي ننګرهار ته بزو، که دلته نه وي ننګرهار ته بزو، د مهترلام بابا مزار ته بزو. که دلته نه وي ننګرهار ته بزو، د مهترلام بابا مزار ته بزو. خوا کې کونړ مخکې لغمان دی، خوا کې کونړ مخکې لغمان دی، د کابل تک زما ارمان دی. نه کابل نه ننګرهار شته دی، نه د غاړې اغه هار شته دی. ځوانان یې اوس هم لا جنګونه غواړي، ځوانان یې اوس هم لا جنګونه غواړي، پیغلې دلته خیراتونه غواړي. ځوانان یې هم لا جنګونه غواړي، پیغلې دلته خیراتونه غواړي. دا د مطیع الله تراب صاحب یو څو اشعارو چې موږ په خپلو الفاظو کې ووایي، او دا د پښتنو اوسنی رحمان بابا دی. پښتنو باندې الله پاک ډېر زیات رحم وکړو چې د په شان یو شاعر ولا په دې زمانه کې ورو. نو موږ له پکار دا ده چې د مطیع الله تراب صاحب د اشعارو نه فایده والو، او پښتونخوا چې کومه ده دا وپېژنو، د دې هغه هسټري پخوانی چې دا د څه حساب کتاب و زمونږ پښتونخوا. بیا خپل مشران چې کوم دي مطیع الله تراب صاحب په خپل شعرونو کې د پښتو ټول مشران چې کوم دي هغه مونږ ته را مخامخ کړي دي. خو مونږ له پکار دا ده چې خپل د پښتانه مشرانو پیژنو، د هغو چې زمونږ لپاره کوم خدمات دي چې په هغه وپیژنو. ګوره په دنیا کې هغه قوم تر هغې پورې ترقي نشي کولی تر څو پورې چې خپل د مشرانو تاریخ سټډي کړی نه او د هغې نه فایده اخیستې نه. نو موږ له خپلو مشرانو هسټري د پښتنو د هغې زده کولو موږ ته ډېر زیات سخت ضرورت دی. که دا پښتونخوا ده زمونږ ده، او که د اخوا پښتونخوا ده، خو دواړه طرف ته کمی دی چې مونږ که دا پښتانه دي نو دو په اردو پسې نښتي دي، او که هغه پښتانه دي هغه هلته په فارسۍ پسې نښتي دي. خپله دا ژبه چې کوم ده دا مونږ ته سپکه ده،
مونږ ځکه په جهان کې سپک ګرځو بیا دا د زړه خبرې دي چې خپله ژبه راته سپکه ده نو مونږ هم ځکه سپک یو که تاسو ایټلي ته ورشئ فرانس ته ورشئ هغوی به په انګلیش کې خبرې نه کوي که نه انګلیش وله ورځي ښه انټرنیشنل لینګویج دی خو نه هغو خپل په ایټالین او په فرینچ په دې ژبو کې خبرې کوي او که د پښتون نه په ناشنا ځای کې څوک دغه وکړي نو پښتون به درسره اردو او پېښور کې به درسره اردو شروع کړي او که په کابل کې تپوس وکړو جو فارسي به درته شروع شي نو دا ثقافت مونږ له ختمول پکار دي پښتو به لیکو پښتو به ویو او پښتو به د خورولو کوشش کوو نو دا زمونږ د پیغام خپلو پښتنو ته کاغه دا پښتونخوا ده او کاغه پښتونخوا ده دا رسول پکار دي الله دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي والسلام